یو حدیث کې راځي بخاري شریف کې شته چې د قیامت ته نږدې به یو حبشي بادشاه راشي بد شکله او په بیت الله به حمله وکړي بیت الله به ټوټې ټوټې کړي تیږه تیږه به او بیت الله کې دننه یو خزانه پرته ده دوی کې اوس هم خزانه شته سره اوس 100 پکې پراته دي دا له حضور پاک زمانه کې مخکې حضرت اقدار چې به خلکو نظرانې راوړې دي کې به منجور لور ته هغه به هغه خزانه کې کېښاوه عمر صاحب وی دا خزانه او سراسپلم او بیت المال ته وقف کو چا ورته وی دا کار نشي کولی وی ولې نشم کولی زه امیر المؤمنین یم بادشاه یم وی ستا نه مخکې حضور پاک نه دی کړی او حضرت ابوبکر نه دی کړی تی څنګه کې بس حق دک ادرید وی هم المرآن یقتدا بهما وی دا هغه دوه کسان دي چې د هغې تابعداري پکار خزانه پرېښوده اوس هم خزانه پرته ده دغه حبشي بادشاه چې بیت الله ټوټې ټوټې کړي نو هغه خزانه به ترې وتښتوي او بس بالکل قیامت ته نږدې بالکل قیامت ته نږدې د دې بیت الله چې کوم دننه روح دی هغه به ترې وځي هغه روح به ترې وځي صرف دیوال به پاتې شي او به لاړ شي د نبي علیه السلام د روضې مبارکې دروازې سره به ودرېږي چې کوم د بیت الله روح دی د روضې مبارکې دروازې سره به ودرېږي او په نبي علیه السلام به سلام واچوي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله نبی علیه السلام به جواب ورکړي وعلیک السلام یا بیت ای بیت الله پتا دې سلامي نو حضور پاک به دې تپوس وکړي وی تا نه دا تپوس کوم چې تا سره زما امت څه معامله وکړه او تا ورسره څه معامله وکړه زما امت تا سره څه معامله وکړه او تا ورسره څه معامله وکړه بیت الله به ورته ووایي چې زما معامله خو دا ده چې کوم انسان په اخلاص په نیت ما له راغلی دی او زما عمره یا حج یې کړی ګوره لفظ د اخلاص پکې دی ګورې ریاکارۍ له نه هلته چې دی ریاکارۍ له به نه دی صرف دې له به دی چې په ما یو فریضه ده زه هغه ادا کړم او الله زما نه راضي شي نو چې د اخلاص په نیت زما حج او عمره کړې ده نو ما دا ذمهداري اخیستې ده چې د قیامت په ورځ به زه هغې له د خدای په دربار کې سفارش کو او د الله رسوله بیت الله ورته وایي چې کوم سړی ما له عمرې له او حج له نه دی راغلی د هغه د سفارش ذمواري ته واله نبی علیه السلام وایي زه د هغې د سفارش ذمواري به زه واخلم دا بالکل قیامت ته نږدې به داسې کې ما ویلو چې بیت الله شریف لومبې فرشتو د جنته راوړی بیا آدم علیه السلام جوړ کړی آدم علیه السلام نه پس شیس علیه السلام جوړ کړی ځکه زمانه به تېرېدله او دا بیت الله شریف په یو وادي کې دی په یو خوړ کې یعنې یو لاندې علاقه کې دی نشیبي علاقه یو طرف ته هم غرونه دی او بل طرف ته هم غرونه دی نو چې کله سیلاب راشي او باران وشي نو نیغې د بیت الله په دې علاقه راځي نو دا په یو اوچت ځای او په هغه زمانه کې یو ټیله اوچت ځای خو بیا هم اوبو چې بهاو زیات شي او د اوبو هغه تیزوالی زیات شي نو اوبه اوچتېږي نو دا به روان شو هغې نه پس بیا حضرت ابراهیم علیه السلام جوړ کړی څلورم نمبر فرشتو بیا آدم علیه السلام بیا شیس علیه السلام او بیا ابراهیم علیه السلام د خپل زوی اسماعیل علیه السلام سره د جوړ کړ او دا هم په قرآن شریف کې ذکر دی قرآن شریف کې رب العالمین د دې ذکر کړی دی وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم دی او ډېره ښایسته دعا مې ابراهیم علیه السلام کړی د اسماعیل علیه السلام سره بیا روان شو سیلابونو کې یو قوم د عمالقه روی جوړ کړی د هغې نه پس بیا جرهم قبیله یې جوړ کړی د هغې نه پس قصی یو قبیله د هغوی جوړ کړی د هغې نه پس قریشو جوړ کړی دا قریشو چې کله جوړاو نو دې کې ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری لږ د عمر اختلاف شته خو راجح دا دی چې حضور پاک د 15 کال او څوک کم یادی خیر او دا بیت الله روان شوی و دې کې درارونه پیدا شوي چوندې پکې پیدا شوي چوندې او چاګوتې نه شوې وروړلی
هلکه وایي که دا روانه و نو هسې نه څه نقصان راته ونه رسوي. اوس هم ډېر خلک یې جومات دې زوري ګوتې نه وروړي، یعنې دا به څوک روانوي، دې کې خو عبادت شوی. دا خو چې مونږ په څسکو روو هسې نه څه مسله راته پېښه نه شي، دا د شیطان وسوسې دی. ته چې دا جومات روانه د بېعزتۍ په خیال خو یې نه روانوي، د خدای د کور د ختمولو په بنیاد خو یې نه روانوي. په دې خیال خو ته دا جومات نه لاړی چې عبادت پکې ختم شي او دا خدای د کور سپکاوی راشي. ستا نیت خو دی چې خشتی جوړو. حضرت عثمان رضی الله عنه جومات د مسجد نبوي روان کوي نه او خشتی جوړ. په دې جومات کې بعضې وخت کې د دې توتکرو جالې وې بابیل، ډېرو جوماتونو کې ما لیدلی، څوک یې نه روانوي. اکثر په یو جومات کې مې ولیدل لاندې ورته خلکو ټوپراوې ځان ته کړې چې دا بل جومات کې نه پرېوځي. هلکه دا ولې؟ یاره دا زبرګان دي. ماشاءالله دې توتکرو ښه م دی چې لیستی څو روجې یې نیولی، څونه تهجدونه یې کړی، د کم دی نه زبرګ شول. د خدای مخلوق دی چرن پرن د خدای ذکر کوي. ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. او د حدیثو نه هم ثابته ده چې دا مارغان او کبان چې څومره دي دا د الله تسبیح وایي، دا ثابته ده د حدیثو نه. ټیک ده، لیکن د هغې دا مطلب نه شو چې د خدای د کور سپکاوي دې پکې وشي. تا ورته لاندې نه په خپل کور کې به یې پرېږدې چې ستا کور کې جاله واچوي، نو بیا خو دا نه وایي چې دا زبرګ دی، سره د زبرګۍ ډیته کې او ختمه، نو تا ورته له لاندې نه رومال تړلی چې غول لاندې پرېونه دي او دا چنګه چونګه چې کوي. جومات کې چنګ چونګ مناسب دی، خلک د مانځه نه وباسي، د نفلو نه وباسي. د جومات د مارغانو ځای خو نه دی، کور مارغان ساته. جومات د توتکرو ځای خو نه دی، دا جالې مه پرېږدی په جومات. د مخکې نه یې لر کوی چې بچي وانه چیا. اکثر دا ماشومان بچي وي د دې مارغانو په جومات کې جالې کې را پرېوځي پکې یو وی مړ شي، پیشوګان راشي ویې تختی. جومات صفا به ساتئ، ښه جومات پاک ساتئ چې یو مرغۍ در نه پکې جاله وانه چوي او نه پکې یو توتکرې جاله واچوي. دا ټیک ده چې مرغۍ بې ځایه وجل ښه شی نه دی، د بچو په وخت کې ښکار هم ښه شی نه دی، لیکن جومات به صفا ساتئ. نو دا مې دې پورې وي یاره وی دا جاله به څنګه ختمو او دا خدای دا شیطان وسوسه اچوي چې ورې مه دا جومات مه نړوه. شیطان وسوسه اچوي چې دا جاله مه روانوه، چې دا چنګه چونګه کوي چې د خلکو منځونه خراب شي. دقه رنګې د خلکو زړه کې دا شیطان وسوسه اچولی و چې دا بیت الله به نه روانوي، څه نقصان پېښ نه شي، چا ګوتې نه ورو. یو پکې یو اجدها خامار و په دې بیت الله کې، او تاریخ لیکي هغه دومره غټ خامار و چې د هغه سر د کټي عمره و، د میخې د بچي عمره. اوس هم دا غټ خاماران شته، او کله به یې سر اوچت که نو په دیوال به یې کېښود، چت یې نړېدلی، نو چې خوله به یې وازه کړه نو خلکو به یېرېدل ته. نو دا دوه وجې وې، یو خو دا چې دا بیت الله روانه و څه خفت را پېښ نه شي، او بل دا مار چې دی پی الله پاک ډېر لوی ذات دی او لوی بادشاه دی. څوک وایي حضور پاک لا نابالغ او ګورې د اختلاف په تاریخ کې شته. څوک وایي د 15 کال یو ځل یو مارغه راغی، یو غټ مارغه، او دې خامار سر راوچت کړی په دیوال د پاسه یې ښودی و، مارغه پرې راغوټه شو او دا خامار یې په پنجو کې اوچت. خلکو اولید ټول چې هغه د چغې کړې، خلکو خامار پرې وتښتاو، ویې تښتاو ویې تښتاو، لرې یوړه چې د خدای چې څه یې ورسره وکړل. نو د خلکو د زړه د خامار یاره خو ختمه شو. اوس هم داسې بازونه شته په دې ځنګلونو کې چې هغوی ګډان اوچتوي، حملو کې ګډ اوچت کې ویې تښتئ، هغوی چیلي اوچتوي، هغوی اوسۍ اوچتوي، حمله پرې کوي. هغوی په دریاب غوټه ووایي او سره د وزرو که سمندر دریاب کې ننوځي او د غټ نه غټ کپ په پنجو کې ونیسي، وزر یې ړقوي او بار روځي او دی ویې تښتئ. دا د خدای مخلوق شته. نو د خلکو د زړه نه دا یو مسله خو ختمه شوه چې د خامار یره وه. وا دویمه وه، بس بعضې کسان راوچت شو او ورغلل، وایي مونږ خو دا بیت الله روانو، دې دپاره یې نه روانو چې د دې بېعزتي کوو، دا خو جوړول پکار دي. چت یې ختم شوی دی، نړېدلی دی، او دیوالونو کې چوندې پیدا شوي دي. بس سسکوری راواغېشت او لس ډوز یې شروع کړ. نور خلک هم ورغلل، بیت الله غونډونه را وی هلکه حلالې پیسې به لګو، حرامې به نه لګو. چې چا سره حلالې پیسې وی هغې راوړې
او د بیت الله جوړولو کې لګون. او په دغه ورځو کې په جده کې په بندرګاه کې یو جزغ مات شوی او غرق شوی، د هغې تختې یې راوړل او هغې کې چې کوم میخونه او سیخان وو هغې یې راوړل، هغې هم پکې استعمال کړل. بیت الله شریف یې جوړ کړ. حلالې پیسې کمې وې، لږ ځای اعتبار پرېښود، هغې ته حتویم وایي. که تاسو څوک تللی یې خدای م ټول بونه د بیت الله نه د شمال طرف ته، شمالي طرف ته، شمال مغرب طرف ته لږ ځای بار دی، خلک ورننوځي، په هغې کې ناوه مبارک هم د اوبه هم پکې بیږي. دا څه حصه د بیت الله ده. بیت الله پال یې جوړ کړ، خو چې د حجر اسود د ځمکې نه 4 فوټه او 100 انچه اوچت کړ. د بیت الله دغه د حجر اسود ځای و. د پخوا نه دې ته د تاریخ معلوم و چې د حجر اسود دغه ځای ده. نو جګړه جوړه شو. د یو قوم مشر وی دا به زه ږدم، د بل قوم مشر وی دا به زه ږدم، د بل قوم مشر وی دا به زه ږدم. دومره سخته جګړه جوړه شوه چې قسمونه یې خوړل چې وینې به تویوم، دا به زه ږدم، یا به ځان وجدم یا خلک. او د دوی سخت قسم به ده چې پیالې کې به یې وینه راوړه، په هغې کې به یې لاس ور ډوب کړه. نو پیالې کې د هر قوم مشر وینه راوړه او په هغه وینه کې لاس کته کړه. دا د دې نښه ده چې دا د لاس مې په وینو ګنده کړ، بس زه به یا وینې خپلې تویوم یا پردی خو دا کار به کوم. اخره کې بعضې مشران راغونډ شو چې ظالمانو دا څه کوئ. فیصله په دې شوه چې سهار وختي ړومبې جومات ته څوک راغی د هغې اختیار، که هغې په خپل اږدي او که د بل چا په ناس اږدی. بس څوکیداران یې کېنول. ړومبې جومات ته محمد مصطفی راغی صلی الله علیه وسلم، او حضور پاک د دې په بنیادونو کې ګورې کار هم کړی. چې ړومبې راغی، خلکو وی جاء الامین، جاء الصادق الامین، هغه رښتونی او هغه امانتګر راغی. ورسېد. د خلکو د حضور پاک ډېر زیات قدر کو. دې وخت کې د پیغمبرۍ دعوه نه وه کړې، نو د هر چا په زړه کې د رسول الله مبارک قدر و، او بې انتها قدر به یې خلکو کو. کونډو به یې قدر کو، ځکه خدمت د کونډو به یې کو. یتیمانانو به یې خیال ساته، د هغې رشته دارانو، ځکه د یتیمانانو قدر به یې کو. د میلمنو خدمت به کو حضور پاک. ښه صفتونه پکې قسم په خدای د ماشوموالي ټول رشته دارانو سره یې ښه تعلقات و. که چا به ورسره غم خالي نه م کوله، نو حضور پاک به ورسره کوله. او چې چا ته به تکلیف و، هغې کې به یې ورسره مدد کو. او چې په لاره به څوک تلل او یو بوجی پیټې به ورسره و، هغه به وړی نه شو، نو حضور پاک به ورسره وړه. د ماشوموالي نه خدای طاقت ورکړی. چې چا سره به داسې و چې چا به تنګه و، هلکه تا سره خو زما قرض شا به راکړه، رسول الله مبارک به ورسره امداد کړه. ډېر زیات د خلکو، د ټولو مکې د خلکو خوښ و. چې کور به سوتلو او کور کې به یې کونډه بیبي پرېښې وه، خاوند به یې مړ و، یا به په سفر تلي، نو نبي علیه السلام به هغوی له خدمتونه کول او کار به یې منع کړ. ټوله مکه کې مقبول انسان او خلکو به ورسره امانتونه یې ښودل. د خلکو فدونه اعتماد و، خلکو به یې قدر کو، غلو به هم پرې ډاکه نه اچوله. چې په لاره به تلل، نو خلکو به عزت او قدر کو. نو چې حضور پاک راغی جاء الامین، هغه امانتګر راورسېد. امین به ورته خلک وایي امانتګر. دا زمونږ امین نه، دا څه بېکاره شی دی، دا د خو نوم امین دی، نور پکې څه خیر نشته. هلکه بشریانه ټیک مې وایي که غلطه مې وایي، نه مړه سم وایه ریږه دی ما، ټیک مې وایي که غلطه، صحیح ده که نه؟ تا ته خو ته څه خیر نه یې در رسېدلی. خیر در رسول هذا بیا خو دروغ وي، ظالم دی. وایي ما ته یې خیر رسول دی، ما له خو یو ځل ډوډۍ کړې وه او دونه خورۍ پکې اچولې او دونه ښوروا چې هغه به وي دا سکا تر ماښامه پورې مې اوبو تړنه کېده. نو امین د حضور پاک نوم نو، خو امانتګر ته وایي، امانتګر ته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امانتګر او صادق مو ته خلکو وي. د ډېرو خلکو صادق نومې دی نوم نو، صادق معنا رښتونی. تاسو خپله سوچ وکړئ چې یو انسان په امانتګر او په رښتونې مشهور وي، هسې خو نه مشهور وي. نو چې حضور پاک جومات ته راغی، ټولو چغې کړې، رښتونی راغی، هغه امانتګر راغی، جاء الصادق جاء الامین. ګوره اوس هوښیارتوب ته د حضور پاک ګوره. ما یا د یو انګریز یو جمله وه او هغه چې ترجمه کړې په اردو کې، ما هغه وکته.
ناشنا خبره یې کړې وه وی د مسلمانانو پیغمبر د ماشوموالي نه ډېر زیات هوښیار و وی دومره هوښیارتوب په ټول انسانیت کې په چا نشته کوم چې په حضور پاک کې تېر شوی ګوره ټولو خلکو منلی اوس یې هوښیارتوب ته وګوره رسول الله مبارک چې راغی د عربو سرداران ټول را جمع شو ځکه چې فیصله په دې شوې که دی په خپله ږدي او که دی په بل چا ږدي نو نبي علیه السلام مبارک وی زه یو فیصله کوم وی بلکل مونږ په تا بس مونږ اعتماد کړو چې ټرمبې څوک راشي هر څوک یو نو یو څادر یې پیروم هغه یې خور کو نو حجر اسود یې راواغېشت دا د انسان د سر عمره وه دونه کاڼې غونډۍ هغه یې راواغېشته او په هغه څادر کې کېښود او د قوم چې څومره مشرانو ټول یې راوغوښتل وی راشئ د څادر په لس کې ونیسئ او دا څادر اوچت کړئ ټول مشران رالل او د څادر په لس کې ګوټونه او غاړې ونیولې او په شریک یې څادر اوچت کړ هلکه حجر اسود به ټول اوچت کړه که د ټولو په کیسه وشوه او بیا رسول الله مبارک یې هغوی اوچت کړ نو په خپلو مبارکو لاسونو راواغېسته او چې دا کوم ځای پروت دی په دغه ځای کې حضور پاک ولګه د خلکو دغه نه یا هم ختمه شوه جګړه یې ټوله د ټول قوم هر یو قوم قسم کړی لکې خو بیا سبا دا و چې ما چې قسم کړی نو د ټولو په کیسه وشو ټولو بیت الله دا حجر اسود اوچت دا قریشو په زمانه کې جوړ شو او رسول الله مبارک پکې په خپله کار کو نبی علیه السلام یو لنګ والی و کمیس یې هغه وخت کې لونې ټوپۍ وه حضرت عباس یې تره دی هغه ورته ویل واره دا تیږه چې راوړې ده اوږه به دله خوب کي دا لنګ اوسپړه او د دې سیسه به راواچوه په دې اوږه باندې سیسه به لاندې او ځانده به او څه په دې اوږه باندې واچوه چې دا تیږه د له اوږه نه خوږی هغوی خو دا پروا نه ساتله عرب قریش خو به بربند ګرځېدل هېڅ پروا نه وه او دسمات یې چې به تلل نو د کور کوڅې نه به یې پرتوب لرې کړ او دسمات یې له به روان بلکې د بیت الله نه چې به یې طواف کو نو بربند طواف به یې کو په دې جامو کې خو مونږ ګناه کړې ده نو د ګناه په جامو کې مونږ طوافونه نه کوو مونږ خدای ته د خدای په جامه کې طواف کوو سرمن د خدای جامه د خدای راکوي نو چې څنګه یې لنګ اوسپړ ده حضور پاک چې سیسه به په اوږه کېدم په څه به ځان پټ کړم نو پوره خو سړی نه شي پټېدی نو په ځمکه پرېوته او سترګې بقه شوې وانځې شو وی زاري زاري زر په هغې څادر ور واچو نو پر بخاري کې هم راځي او په نورو کتابونو کې چې حضور پاک د دغې ورځې نه پس شته بربند نه دی لیدلی شوی په دغه ورځ هم بربند شوی نه دی خو څه حصه خو خامخا د انسان پتون متون ښکاره شي که خدای پاک دا عورت د خلکو نه پټ وساته چې بلکل اډو عورت ښکاره نه شي نه پتون ورون ښکاره شي او نه نور وجود ښکاره شي بهر کیف دا بیت الله د حضور پاک په زمانه کې جوړ شو د نبی علیه السلام مبارک د زمانې نه پس یو وخت کې عبدالله ابن زبیر په مکه کې بادشاه شو د مکې د بادشاه دعوه یې وکړه مکه او طایف او دا علاقه او ګردونوانه دې بادشاهي شوه ورسره نو حضرت عایشې صدیقې د حضور پاک نه یو حدیث اورېدلی نو هغه عبدالله ابن زبیر ته رسېدلی هغه دا وه چې حضور پاک عایشې بیبي ته فرمایلی وی عایشې دا قوم د نوې د کفر نه ایمان ته راغلی دی یعنې زه مې غواړي چې په دې بیت الله کې درې کاره وکړم یو دا حتیم چې کوم عیسه بار در بیت الله نه دا پکې را دننه کړم دویم دروازې اوچته ده اوس هم چې څوک ودرېږي دروازې ته او دا ګوتې اوچتې کړي نو لاندې درشل ته یې رسي لاندې درشل خلکو ورته د لرګي پوړی والا بادشاه جوړې کړي دي ناپوړی ورته ودرېږي نو په هغې خلک ورخېږي نو مې غواړي چې دروازه لاندې کړم چې هر څوک په اسانه ورځي او چې دوه دروازې ولا جوړې کړم په یو به خلک ورځي په بله به تېوځي وی د الله رسوله بیا ولې دا کار نه کوې په بخاري کې راځي وی دا قوم د کفر نه نوي ایمان ته راغلی دی هسې نه په اړه کې څه وسوسه رانشي چې زمونږ د پلار نیکه دین دې ختم کړ او زمونږ د پلار نیکه بیت الله هم روانی نو هسې نه د دې خلکو اړه کې څه شکونه شبهې پیدا نه شي نو دا کار نه کوم زه مې غواړم نو عبدالله ابن زبیر ته چې دا حدیث ورسېد نو هغه وی اوس به د خلکو ایمانونه کلک دي او مضبوط دي او اسم په اړه کې د چا نشي راتلی نو هغه اقه چل ورسره بیت الله وسپړدو کومه حصه کې د حتیم بار وه
قریشو بار پریخې و د حلالو پیسو د لږوالي د وجې نه هم پکې را دننه کړه 2 دروازې هم ونه جوړې کړې او دا دروازه یې ځمکې سره پیوسه کړه. بیا حجاج ابن یوسف راغی د عبدالملک ابن مروان په زمانه کې نو حمله وکړه په عبدالله ابن زبیر نو هغې شهید څه نو د هغه د زمانې بیت الله عمران که وی دا د حضور پاک د زمانې نه دی دا د جوړ کړی دی دا نه دی مونږ ته منظور نو هغه روان کړه نو د رسول الله مبارک او د قریشو د زمانې په شکل یې واپس جوړ کړ. نو عبدالملک ابن مروان چې راغی نو چا ورته وی دا تا څه غلطي وکړه مې ونې وی تا حجاج ابن یوسف ته وی چې بیت الله روان کړه په زړه یې نقشه یې کړه وی دا ولې وی دا خو ګوره د حضور پاک جدا نقشه و عبدالله ابن زبیر جدا وی نه عبدالله ابن زبیر او د حضور پاک په ارمان جوړ کړو. نو بیا هغه ستومان و ویره دا خو مې غلطي وکړله. بیا د هارون الرشید زمانه راله نو هغه وی دا بیت الله روانوم او چې د حضور پاک په زمانه کې کومه نقشه و هغه ختموم چې د هغه کوم ارمان و په هغه طریقې جوړوم. نو امام مالک سره مشوره وکړه وی صاحب څه وکړم هغه وی ګوتې موړه بیت الله نه د لوبو یو شی مه جوړوئ دا به یو بادشاه راځي د بل د لاس بس پړي نو بل به راځي د بل د لاس هغه بس پړي نو بل به راځي د بل د لاس هغه بس پړي نو د بیت الله چې کوم عزت او عظمت دی د خلکو په لونو کې دا به ختم شي پرېږدئ. دا اوسنی بیت الله دا د سلطان مراد سبکتګین د لاس دی نقشه همغه ده چې کوم د حضور پاک د زمانې وه نقشه کې فرق نه دی راوستی خو لږ یې مضبوط کړی دی تیږې والا مضبوطی کړی چت یې والا مضبوط کړی دی او موجوده چې کوم بیت الله دی اوس دا هم همغه نقشه د حضور پاک د زمانې ده خو سعودي حکومت پکې ډېر کار کړی حتویم یې ټول پوخ کړی دی او په هغې کې سنگ مرمر لګولی او د حتویم دیوال هم خشته کړی سنگ مرمر یې پرې لګولی او بلفونه هم پرې لګولی او بیت الله چې کومه دروازه را په هغې د سرو زرو نقشونګار کړی دی او ناوه مبارک یې هم له د سرو زرو جوړه کړې او هر کال د لکونو ډالرو د لکونو نه بلکې د کرونو ډالرو غلاف ورباندې بدلی او چې کومې تیږې دي نو هغه تیږو کې هم داسې مساله چولې ده چې هغې پرې مضبوطې کړي او ګیر چاپېر یې ورته پشتي لګولې ده د مضبوطوالي دپاره او دننه یې پکې شنه تیلونه لګولې دي سعودي حکومت شنه تیلونه او 2 چته کړی دی سعودي حکومت 2 منزله کړی او پکې دننه پوړی جوړې کړي دي چې بره چېرته څوک خیږي نو په اسانه ختېدی شي. بنا بیت رب العرش 10 فخذهم ملائکة الله الكرام فآدم فشیس فإبراهیم ثم عمالق قصی قریش قبل هذین جرهم وعبد الاله ابن زبیر بنا کذا بناه حجاج وهذا متمم. دا د خدای کو هر وخت په د خدای رحمتونه وري که څوک طواف کوي حضور پاک فرمایي روزانه 6 رحمتونه په بیت الله وري چې څوک طواف کوي نو په هغه باندې 6 رحمتونه وري او چې څوک ورته مونځ کوي نو 40 په هغه وري نو سل او چې څوک اسې ورته ګوري نو 6 رحمتونه په هغه وري او چې څوک ورنږدې شي ورته او ځان ورپورې ومږي دام برکت او ثواب او چې څوک د ناوی مبارکې لاندې ودرېږي دا د بیت الله صدا نو خدای پاک یې دعا قبلوي ټول خلک ورننوځي او د ناوی مبارکې لاندې ودرېږي او د بیت الله په دې دیوال او غلاف پورې ځان مږي او صحت او بیا چې ملتزم دی اخو د دعا د قبلېدو ځای د حجر اسود نه ونیسه د بیت الله مبارک د دروازې پورې دې ته ملتزم وي دې کې الله پاک د مسلمان دعا قبلوي خلک ورشي هغه چبوتره باندې ودرېږي داسې لکه چبوتره ده او لاسونه اوچت کي او د بیت الله په دروازه باندې کښېني یا یو لاس په دروازه کې او یو په دیوان کې او ټول مخلوق الله ته جاړي. زنانه هم بعضې خلک په پرده کې ورولي چې سړي نه نو زنانه ورولي نو زنانه هم هغه ځای کې ودرېږي الله پاک یې دعا قبلوي خو اکثر د سړو تاسو ته ما تېره جمعه ویلي چې د سړو چې وینو بیا د زنانه نه ورځي چې زنانه د سړو سره اونه جنګي لګی فقیر ببابکا یا الله فقیر ستا دروازې له راغلی مسکین ببابکا مسکین ستا دروازه کې ولاړ دی عاصل
مذنب ببابک، گناهګار ستا دروازه کې ولاړ دی. نادم ببابک، یا الله په ګناه ستومانه ستا په دروازه کې ولاړ دی. محتاج لبابک، یا الله محتاج ستا دروازه کې ولاړ. دا صفت ستا د خدای صفتونه کوي او لګي خلک او جاری جلا کوي، د خدای نه سوال کوي. دغه دی ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې د دعا د قبلېدو بهترین دی. دا مخلوق دی خدای ته جلا کوي، په خدای سړی ډېر زیات عجیبه کیفیت دی. څوک یو ځل ودرېږي بیا دې خوا کېږي نه هلکه چې ودرېدې او لږ ساعت ته تېر کړې نو بیا را دې خوا شه بل مسلمان له ځای ور خو ډېر زیات راشي داسې په شلګونو مسلمانان یو بل پسې ولاړ او زور لګی چې دې ملتظم ته ورنږدې شم او د خدای په در کې مې ډېر وجړلې. خو د ټولو نه لویه دعا چې غواړئ نو معافي غواړئ د خدای نه. یا الله ما معاف کړه، مونږ خو د ګناه ککړ تلي یو که نه، د ګناه آلوده تلي. خلق د دنیا سوالونه کوي. منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وما له في الاخره من خلاق. الله وی بعض خلق صرف دنیا غواړي داسې خلق اوس هم شته چې لاړ شي بس دنیا بل کار نه. خدای ما اوس دنیا مال مې زیات نو ما سره یو کارخانې مال بل راکړي، موټر یې نه دولت راکړي، دا د پیسو سوالونه کوي. خدای کاروبار کمزور ته نورم برکت کی. ٹھیک ده د دنیا سوال معنا نه لري، لیکن یوازې دنیا ده. څونه ژوند ستا په دنیا کې چې ته تللی او بیت الله ته ولاړې، خو د 450 توبې څونه عمر دې پاتې دی؟ 10 کاله 15 شل 40 دا به دې وروسته پاتې. د هغه اوږد ژوند چې الله سره به ته مخامخ کېږې او هلته دې هېڅوک هم نه پکارېږي، د هغې سوال ولې نه کوي؟ منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. خدای دنیا راکې، خدای دنیا راکې. وی آخرت کې سنی صرف دنیا غواړه. بچی دې نشته دا غواړه، بچی مال مو غواړه، دا چې مه غواړه، حلال ورسره وایه. بچی غواړه خو دا ورسره وایه چې خدای داسې بچی راکې چې عالمان ته جوړ، عالمان بچی راکې، حافظان بچی راکې، دیندار او صالحان. کله چې د خدای نه د بچو سوال کوې نو دا زما یو خبره ومنه، نو صالح او دینداره بچی غواړه. دا ور ډېر خطرناک روان دی. ګوره دا مه وایه چې خدای پاکه زامن راکې او ښکلې زامن راکې او ښکلې زامن راکې، دا ټکې مه وایه. ګورې بربن زامن به خدای درکړي، هغه وخت پیدا کېږي خو ټول بربن، وروسته به بربن ګرځي او زناکار به او ډاکو به او غل به او د مور او پلار نافرمان به. داسې بچي دې په تندر ولګي، داسې مه غواړه. بچي نو وسې غواړه، دا ورسره وایه چې خدای عالمان راکړي، خدای حافظان راکې، خدای صالحان راکې، خدای حیادار راکې، خدای صحتمند بچي نوسې راکې. دا سوال ورسره کوه. مال غواړه خو خدای د حلالو راکې. خدای داسې مال راکې چې پکې حجونه عمرې کوم، زما بچي او زما ښځې پکې حجونه عمرې کوي. خدای داسې مال راکې چې پکې جومات جوړم، زه پکې طالبانو سره امداد کوم. خدای داسې مال راکې. داسې سوال کوه، دا سوالونه کوه د خدای پاک نه. ما ته یو حاجي صاحب خبره کړله، یو بوډا سړی پنجابي او بیت الله ته ولاړو او جړلې. وی زه ورپسې شاته وی داسې جړی کوله که نه او د خدای داسې صفتونه یې کول. یا الله تو بلا کریم ہے. وی داسې جړی کوله که نه او د خدای داسې صفتونه یې کول. یا الله تو بلا کریم ہے، یا الله تو بلا مهربان ہے، یا الله غفور رحیم. او د خدای دا صفتونه دي او مشر سړی دی، بوډا دی یاره، دا ورغلې جامې دي چوپلې هم په شانت او لګیا دی او د خدای صفتونه کوي. وی زه شاته ودرېدم، ما وی چې هلکه دا خو داسې جاړي، داسې سلګی وان او د خدای صفتونه کوي. بس دې چې څه دوا کوي زه به پیمین وی. وی که دا د خدای صفتونه یې وکړل که نه، وی اخر کوي یا الله مجھے ایک خوبصورت نوجوان بیوی عطا فرما. یو ځوان او خشته ښځه راله خدای راکې. ما وی تا خدای بې خوباسه چې اوس دا لاس اوچت کړم او د بیت الله مخکې د یو څو څپېړې ووم. خدای دې بې خوباسه دومره د خدای صفتونه وکړل چې د ته جنت غوښته اوس یې دله درکړو. چې څه غواړې دومره دې ورته وجړل. نو خوار چې ته دې شکل ته وګوره نوجوان ځوانه جینۍ به تا سره څه کوي؟ ته خو سبا بل ور روانې او ته دې چوپلي مخ ته وګوره خوبصورت ښځه
خوبصورت بتا سکے داڑے بندر باندې ونتو کې بے وقوف جنت هوا اخرت هوا نو دنیا غختل من نه دي ښا دی بل آیت وګوره ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه څنګه دی وقنا عذاب النار بعض خلک دا خوي چې خدای په دنیا کې ښکلی ژوند راکړي او په آخرت هم ښکلی ژوند راکړي او د جهنم د اور نه مې وساتې قسم دې ډېره ښکلې دعا ده ربنا آتنا فی الدنیا حسنه دا ډېر وایي یا الله په دنیا کې ښکلی ژوند راکړي د نیکو ژوند راکړي چې ستا خوشحاله کړم حسنه ښکلې ژوند ته وایي د نیکو ژوند ته وایي داسې ژوند ته وایي چې ته پکې خوشحاله نو غټه خبره خو دا ده که هر څه پکې راځي او په آخرت کې م الله ښکلی ژوند راکړي د نیکو اجر راکړي آخرت کې بیا ټول لالم پکې قبر راغی او مخیر او قنا عذاب النار د اور د عذاب نه مې وساتئ نو د اور عذاب په قبر کې مې او په آخرت کې مې وي محشر کې دا ډېر ښکلی سوال دی نو چې سوال د خدای نه کې نو دنیا و آخر دواړه غواړه ګورې د جهنم د اور نه امان غواړه د ځنکدن او د قبر د سختو نه امان غواړه د دنیا خوشحالیم غواړه بچیم غواړه حلال مالم غواړه او د آخرت خوشحالیم د پروردګار نه غواړه جاله ورته چې څومره جاللی شي نو الله د مسلمان په جړه خوشحالیږي او حضور پاک فرمایي وی چې کوم ځای ته د مسلمان اوښکه ورسېده د خدای د وجې نه د الله د یارې د وجې نه چې الله ته جاړي وی دقه ځای باندې د جهنم اور حرام دی نو چې د خدای د یارې ستا د سترګو نه اوښکې وبهېدې نو د اوښکه په اوبو په ټوکړه مه پاکوه دا په ټیشو پیپر مه پاکوه دا لاس دې اوچت که او په دې اوښکو باندې کښېږده او په دې مخ یې ومږه په دې سر یې ومږه په دې سک یې ومږه او په دې وجود یې ومږه چې الله پاک خوشحاله شي او دا ځای نه خدای ستا د دوزخ د اور نه وساتي دا ښکلی بیت الله حجر اسود ته خلک مخامخ شي څوک یې ښکل کړي څوک لاس ورونی څوک د لرې ځای نه ورته اشاره وکړي قسم دې خوند کوي رکن یماني د حجر اسود نه مخکې ګوټ راځي دا د ابراهیم علیه السلام د زمانې کاڼې پروت دی دغلته او ګوټ هم دی نو هغې له خلک لاس یوسي بس هغې دپاره استلام دقه دی چې لاس یوسي او لاس پرې راکاږي د هغې ښکلول یا د لرې ځای نه استلام زمونږ په مذهب کې نشته دا طواف کوي اووه چکرې لګیږي چې کله ور مخامخ شي حجر اسود ته لږ مخکې د طواف نیت وکړي داسې یو نیم قدم مخکې او بیا حجر اسود ته مخامخ شي نو لاول استقبال وکړي د دې غوږونو برابر د لاسونه پورته کړي لاس ښکته کړي نو بیا د سینې برابر کړي ځکه د ځمکې نه دومره اوچت دی دا لاسونه مخامخ کړي نو دې سره الله اکبر یا بسم الله الله اکبر او بعضې زمونږ فقهاو لیکلي دي بسم الله الله اکبر ولله الحمد دا به ووایي دا به په کې راولي چې ما دا لاسونه په حجر اسود کېښودل نو بیا به لاس ښکل کړي نو روان به شي نو که د عمرې طواف وي د عمرې وروسته د بیت الله د حجر اسود صفا مروه منډې وایي سای نو هغې کې دا شرط دی چې هغه به په احرام کې او هغې کې سنت دا دی چې دا ښې اوږه به ښکاره کړي ډېر خلک دی چې د کراچۍ د اسلام آباد نه دي نو ښې اوږه ښکاره کړي او بیا که په بلډینګ کې رواني په لاره هم دا ښې اوږې ښکاره کړي نه ښې اوږه ښکاره کول دا د طواف په اوو چکرو کې دي بس چې طواف شروع کړي نو ښې اوږه به ښکاره کړي دا ګسم به پټه کړي او چې طواف ختم شي نو ښې اوږه به بیا پټه کړي بس دا د اوو چکرو کې او لومبی چکر یې درې چې دي نو په هغې کې به رمل کوي رمل منډې نه دي چې څوک منډې وایي رمل لږ تیز تلل دي او جختې خپې ښودل دي او دا مټې وهل دي چې د اوږې د سړي رپي دا طریقه شوه که د چا نه په لومبو دریو کې د رمل پاتې شو نو طواف ته نقصان نه رسي پر وروستنو څلورو کې به نه کوي خو دا هغه طواف چې وروستو صفا مروه او چې د کم طواف نه وروستو صفا مروه نی ما په خپلو ګنډلو جامو کې کوه هغې کې اوږه ښکاره کول هم ضرورت نشته او هغې کې د رمل ضرورت هم نشته اووه چکرې به پوره کې څه وایې په طواف کې به څه وی په طواف کې ذکر و اذکار کوه په طواف کې د الله صفتونه کوه لا اله الا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وایه دا شپږ کلمې دي دا پکې وایه درود شریف پکې وایه
که د قرآن شریف تلاوت په یاد و یادي خیر دی، اگر چې بعضې علما ورته مکروه تنزیهي وایي، خو راجحه دا ده چې ویلی شي تلاوت هم کوه. او د ټولو نه بهترین شی په طواف کې دعاګانې دي چې الله نه دعاګانې غواړه. طواف کې بیت الله ته سینه مه مخامخ کوه بغیر د حجر اسود، بلکې علماو لیکلي چې ګورم ورته ما طواف دوران کتل هم ښه نه دي. سینه که دې مخامخ کړه بغیر د حجر اسود نه طواف خرابېږي، فاسدېږي، بدترس به تاوی او کتم لو ورته مه کوه، هسې ورته ګوره چې و چکر هر چکر کې راځې نو هغه استقبال بیا نشته، که سینې برابر به لاس پورته کې الله اکبر به مې او لاس به ښکلی ځای نو په اووم چکر به بیا اخري استلام وکړي چې و چکره دې پوره شي، نو بیا به لاړ شي. نو واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، هر ځای دا مونځ کولی شي، ته پروا نشته. خو بهتره ده د مسنون چې مقام ابراهیم نه شاته به ودرېږي، خو شاته داسې ځای کې مه ودرېږه چې خلکو ته طواف کې نقصان رسوي. ډېر خلک په هغه مطاف کې د طواف په ځای کې دا مونځ کوي، نو ډېر لوی تکلیف خلکو ته رسي. ښځې میه او دا سړی شاته ودرېږه، لرې چې مخ دې مقام ابراهیم ته م راشي او مخ دې بیت الله شریف ته م راشي. بس طواف خلاص. بس طواف څه شی دی؟ یو نیت دی او د بیت الله شریف څو چکرې دي او د مقام ابراهیم ته شاته 2 رکعاته واجب دی، واجب الطواف. خو چې کم وخت مکروه وخت یې هغه وخت به نه کې. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی. د سهار د مانځه نه پس که طواف وکړو د انور د خطو پورې به 2 رکعاته دغلته نه کړي، بل ځای به یې هم نه کړي. مازدیګر نه پس که طواف کوې نو د مازدیګر د پس چې طواف وکړه تر ماښامه پورې دا 2 رکعاته به نه کوې. دا بیا خیر دی وروسته چې نور روخیږي اوچت شي او مکروه وخت ختم شي او د ماښام او نور پریوزي نو د هغې نه پس دا 2 رکعاته بیا کولی شي. دا به وروستو کې لګیای خلک الحمدلله بیت الله له خدای ډېر لوی عزت ورکړی. غریب هم تاویږي او مالدار هم تاویږي، بوډا هم تاویږي او هلک هم تاویږي، ګدا هم تاویږي او بادشاه هم تاویږي، ګناهګار هم تاویږي او نیک هم تاویږي، او ټول لګیا دي او د خدای پاک لویي بیانوي او خدای ته سوالونه کوي او الله ته جواګانې کوي. تېره جمعه مې ویلي ورمان که د موبایل د ویډیو دا قصې پکې ختمه شوې نو څه خبر، دا مه کوئ، دا د خدای کور د مارونو ډېر طوافونه هلته پکار. سړی چې لاړ شي کوشش ته کوي چې ډېر طوافونه وکړي. بعضې خلک ډېرې عمرې کوي روزانه یوه علما دا مکروه ګڼي. د عمرې اجر خو ډېر دی، د نیم حج برابر ثواب یې دی، خو د ډېرو عمرو نه ډېر طوافونه بهتر. حضور پاک فرمایي چې څوک طواف کوي نو یو قدم چې اوچتی او یو قدم یږدي نو په دې باندې وله خدای پاک ګناه لرې کوي، په دې باندې خدای نیکي لیکي او په دې وله خدای مرتبه اوچتوي. څومره لرې طواف دی وکړه. نن سبا خو سعودي حکومت لاندې بغیر احرام نه څوک نه پرېږدي، ځکه رش زیات شوی نو ښځې پرېږدي او احرام کې خلک پرېږدي چې کوم عمرې والا دي عمرې وانا پرېږدي. نو زموږ دا خلک د احرام دا صدرونه واچوي او ورکوز شي. هلکه خیر دی د هغوی د قانون احترام وکړه، دوکه مه کوه. بره دویم چت پې کوی که یره جوي لاندې خو 3 کېږي او بره خو 1 کېږي. هلکه چې چا 6 رکعاته مونځ وکړه او زر زر یې وکړل او یو کس 2 وکړل او اوږدې وکړل نو دا 2 اوږده ته بهتر. بره په دویم چت کې 1 وکړه دله بهتر دی، قدمونه دې زیات شو، ثواب دې وشو، خیر دې هېڅ پروا نشته. اوس د هغوی قانون دی، موږ به هلته د هغوی د قانون احترام کوو، د هغوی د قانون خیال به ساتو، د هغوی د نظام چې کوم نظام یې جوړ کړی دی هغې خیال به ساتو. ډېر خلک وایي دا چل کوي، دا چل کوي، دا چل کوي، دا چل کوي. ټیک ده، بعضې خبرې بعضې کارونه په خلکو باندې ذهني بوج راولي، لیکن د هغې خپل یو نظام دی. د یو سړي په کور کې ځان له یو نظام جوړ کړی نو ته به د هغه د کور د نظام خیال ساتې. دقرنګې د بیت الله شریف د هغې د مکې مکرمې او د مدینې چې هغوی کوم نظام جوړ کړی او کوم قانون یې جوړ کړی بس د هغې به احترام کوه، د هغې به قدر کوو، د هغې به عزت کوو. دقه کله خدای د بیت الله ګاونډیان جوړ کړي
دغه خلکو ته خدای مدینه شریفه سپارلې ده نو چې هغوی کوم قانون او کوم نظام جوړ کړی د هغې احترام کوئ. دا بیت الله خدای پاک قسم په خدای چې سړی ورته ګوري او لومبې چې لاړ شي چې څوک نه تللی نو کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل نسیم صبح تیری مهربان چته زه غریب او چته دا بیت الله دا هغه بیت الله دی چې د 50 تورنزو پیښور مردان صوابع وزیرستان بنو پوهات دې کې به ولاړم او ما به مخ مې د کعبې شریف لور کا دا هغه بیت الله دی دا هغه کعبه شریفه په خدای چې سړی ورته نه ګول خو زمونږ خلک په بلډینګونو کې پراته ما غوندې کمزور او بیمار خو نشي تللی خو دا ځوانان هم په بلډینګانو کې پراته بیت الله ته نه ورنږدې کوي هلکه د خدای بنده بیت الله نه راغلی یو مونځ یو پلا کړی نو چې 15 مونځونه دې وکړل په بیت الله کې نو په 15 لکه شو او چې د جمع دې وکړل نو په 20 کې ضرب ورکړه یو مونځ 20 لاکه ماندي صاحب 20 لاکه نو 15 مونځونه له 20 لاکو له په 15 کې ضرب ورکړه دومره ثوابونه به وګټې چې دلته په 400 او په پاکستان او په پېښور کې عمر کې نشي ګټلی بالا پیسې لګې 15 لکه روپۍ نو هلته نیکي وګټه او ثوابونه وګټه او بیت الله ته ګوره یو واقعه د دې نومه ذکر کوم یو ښځه او یو سړی انګریزان او په جده کې د تیلو په فیکټرۍ کې نوکران جدې ته لاړو په جده کې د تیلو په یو فیکټرۍ کې راته نوکري ولګېده دا ښځه دې خاوند ته وایي هلته ډېر انګریزان دي په جده کې په دې کارخانو کې نوکران دا ښځه دې خاوند ته وایي چې سړیه په دې جده کې کله کله مو وینو چې په سپینو جامو کې سړي او ښځو هم سپینې څادرونه او بوټۍ په سر کړي چې دا څه مسله وه نو دې خاوند ورته وایي ښه دی دا دلته یو ښار دی هغې ته مکه وه هغې کې یو په کال کې یو څو ورځې د مسلمانانو یو مذهبي میله لګیا نو د دوی هغه میلې له راځي نو چې هغه میلې له راځي نو دوی دا 2 څادرونه د کفن په شان دا سړی چې یو ښځه مخ نه پټوي او ځان مخصوص لباس جوړ کړ نو دې ښځې دې خاوند ته وایي ځونه چې د مسلمانانو دا میله وګورو نو خاوند ورته وایي هغلته په مسلمانانو پابندي ده چې د جدې نه ځې په کافرو پابندي ده په انګریزان چې ته ځې هلته کې بورډ لګېدلی دی چې د کافرانو غیر مسلم دپاره دا لاره ده مکې ته به نه ځي ښځه ورته وایي موږ څوک څه پېژنې زه چې ځو موږ به همداسې جامې واچو څادرونه به واچو زه به د ښځو په شان واچوم ته د سړو په شان او لاړ به شو که یې ایثار کړو پرې یې نه ښودو نو واپس به راځو څه بد دی خو هم نه او که یې پرې ښودو نو لاړ به شو بیت الله وی روان خوان ټکسي مو نیوه ځان وی اتفاق دا دلته شو میسي چک پوسټ راځي وی بس هغوی باندې څه غم غرض ونه کوه او نیغ لاړو بیت الله چې مکې ته لاړو او چا نه تپوس ته کړو چې څوک شکي را باندې چې دا خو انګریزان دی خو خلک چې په کومه تلل موږ هم ورپسې روان شو یو جومات ته هغې ته خلک ننوتل موږ هم ورننوتو هغه زمانه کې دومره رش نو دا اوس څه کوم په یو برنډه کې تلو بله برنډه وه بله وه لاندې یو میدان و هغې ته خلک وزېدل موږ هم ورکو شو تماشه شې وی لاندې ودرېدو اوس راته پته نشته چې دا خلک څه کوي مونږ خو وایي چې د مسلمانانو مذهبي میله ده دوی به څه کوي وی چې څنګه لاندې کوز شو میدان ته هلته یو کوټه ده او په هغې یو تور څادر پروت غلا بیت الله شریف مونږ ته پته نشته مونږ وایي که په دې کې به چا قبر وي دا خلک جوړ اکثر دې قبرونو لري وی خلک لګیا دی او د دې بیت الله نه د دې کوټې نه تاویږي چا سپین څادرونه هماغه جامې دي څوک خپلو جامو کې دي څوک چغې وایي جانې او څوک الله ته سوالونه کوي او تاویږي یو شان تاویږي دا خلک
دا ښځه وایي زه دا خاوند مې یو طرف ته ودرېد او دې کوټې ته ګورو او په دې سوچ کې و چې دا خلک څه کوي دلته دا دوی څه وایي او دې کوټه کې څه دي دا څه شی وی زم دې کوټې ته ګورم او دا ښځه وایي زم ګورم او دا خاوند مې هم ګوري وی بس دا ګاه په موږ یو اثر وشو زما په یو اثر وشو او دا نظر ته دا کوټه ما ته بس وایي چې ما ته بس ګوره بل خوا مه ګوره او داسې اثر را باندې وشو چې زما دا وجود غونې او زما د زړه ته داسې څه بل څه وردن نه شو یو نوی کیفیت یې زه نشم ویلی زما په زړه کې هغه کیفیت پیدا شو یا خدای پاک زړه مې دا ګوی کوي چې دا دا د خدای کور دی زړه مې دا راځي چې دا رښتونی کور دی زړه مې دا راځي چې دا د عزت کور دی زړه مې دا راځي چې دې بیت الله سره کوم دین تعلق لري هغه رښتونی دین دی زړه مې دا راځي چې راشه تم په دې ډله کې ور داخله شي خو داسې مې دا سترګې بیت الله ته دا مخ مخامخ دی چې دا مخ اړولی نه شم چې د خاوند نه تپوس دا سر پورته کولی نه شم بس یو شان ورته نیغ ګورم یو خوا بل خوا نه شم کتې یو شان یې ځان ته بس مخامخ کړی زړه کې مې راځي چې خاوند ته مخ ور واړم او د هغه نه تپوس وکړم چې سړي دا څه دي خو دا مخ اړولی نه شم لکه یو خشته شي چې وي او ته ورته ګورې څوک درته وایي دې خوا ورځئ مړه فشیان یو عالم یې ته ورته ګورې او څوک درته وایي مړه دې خوا ګرځئ مړه خوشه دقسې بس خوند یې راکړی دی ډېر خوند او دې کې ژړا هم رالاړ چې دا خلک دومره تاویږي او د خدای نه یېرېږي مونږ نه دوی خدای خالق او مالک جوړې مونږ دی نه مونږ خو خدای پیدا کړي بس ژړا راله او سترګو نه اوښکې روانې وی ډېر سات په دې کې تېر شو وی په زور مې دا مخ داسې ورواړو دې خاوند ته وی چې ورواړو دې خاوند ته مې وکتل هغه هم سلګی وی او جاړي هم بیت الله ته نیغ نیل ګوري وی ما دا مڅه ونیو چې سړیه څه محسوسوې وی ما ته وی ښځې ته څه محسوسوې وی بس ما وی چې زما نه قوډۍ راوویسته او دې کوټې ته ورننوته زما اړه خو په دې کوټه مین شو زړه مې راووت دې کوټې ته او ما ته خو دا کوټه رښتونې کوټه ښکاري او د خدای پاک د دې کوټې ولادین رښتونې ښکاري او دا خلک یې تاویږي رښتونې ښکاري څه سوی وی ښځې زما هم دغه کیفیت دی زه م ویم چې دا رښتونی دین دی نور سوی ښځې یاره دې کې خو شاملېدل پکار دی دا خو د مسلمانانو دین د اسلام خو رښتونی مذهب دی د بیت الله مونږ ته د اسلام حقانیت او رښتونی په دا اړه کې را دننه کو یو شی دې ویلی درته نشه یو کیفیت په زړه کې پټه لرم چاته ویلی نشم یو کیفیت په زړه کې پټ لرم چاته ویلی نشم لکه مې یو کیفیت پروت دی د خولې نه یې وتلی نشه یو سړی م راونیوه ای لکه په انګریزۍ پوهېږې ډو یو نو انګلیش په انګریزۍ پوهېږې یو کس وی او زه پوهېږم راغه چې راغی مونږ ورته وی دا کوټه څه شی دی وی دا د خدای کور دې کې څه دي څه پکې نشته خو د خدای په حکم فرشتو او پیغمبرانو جوړه کړې دا د خدای کور ورته په دې نسبت څه وایي چې خدای پاک پکې اوسېږي جومات د خدای کور د خدای خو پکې نه اوسېږي دا د خدای سره د عظمت او د لویۍ یو نسبت دی بس دا پیغمبرانو د خدای په حکم جوړه کړې ده او حکم الله کړی چې بانه غواړئ دلته غواړه داسې فرض کې لکه زما چې کورې او ما نه تاویږې بس دقسې خلک تاویږي او خدای ته چغې وایي ما وی یاره یو خبره ته کوم چاته به نه وی وایه مونږ انګریزان یو کافران یو مونږ مسلمانېږو مونږ ته به چل وښایه که نه څنګه به مسلمانېږو بس هغې وي دا خو ډېر اسانه خبره ده ډېر بختور یې چې په حرم شریف کې د بیت الله په خوا کې تاسو ته ایمان نصیب شي هغې راته کلمې شهادت وښو د هغې په معنی یې پوه کړو او ما او خاوند مې دواړو ایمان راوړه خدای مسلمانان دوی دواړه وایي دوی دواړه څه وایي وایي مونږ ډېره سټډي کړې ده او دنیا هم کتلې ده خو په ټول ورلډ کې ټوله دنیا کې واحد زه او زما خاوند هغه کسان یو چې مونږ ته خدای د بیت الله په کتو ایمان را نصیب کړی چې په سچه د خدای کور ښه ودرېږې ورته ګورې په رښتونې ورته ګورې قسم دې تعالی به خدای عزت او برکت درکړي چې ته مور ته ګورې مور خو تا سره په کور کې ده پلار خو د سره په کور کې دی نو خلک مور او پلار ته په ښه نظر نه ګوري چې د مور او پلار ته دقسې د مخ ته یې ګورې ګوره ما نه چل زده کړي چې پلار ته او مور ته دقسې ګورې په مینه ورته ګورې او په دې نیت ګورې چې زما د پلار د ماشوم لوی کړی زما د مور ما ته الله وویلي
او د مور ما سره ډېره خواري کړې او زه یې په غېږ ګرځولم او د شپې را سره بې خوبه وه ابه بل شان نظر یې بیا هغه نظر به بل خوا نه ځي دې پلار ته نېغ نېغ ګوره دا هغه پلار دی چې ما له مزدورۍ کړې ګور او چارې کړې دا دې پلار مې څونه کمزوری دی مخ ته ولګول څومره بوډا شي نن سبا روان دی له دنیا نه دا ده چې دن سړی یم خو د دې پلار د برکت ده ما سره خو ده خوارې کړې ده یا ده چې به یې په غېږ ګرځولم او بار به یې ګرځولم ما له چې مې ممونه اخېستل زه به یې په اوږه چولم په منډه به یې ډاکټر له ځلولم ځان به تېر و زه به یې لوبولم جامې او سپلی به یې راله اخېستل او سکول او مدرسې ته به بوتلم داسې ورته ګوره او دې مور ته چې ګورې دا مور ده چې ما سره به ټوله شپه بې خوبه وم زه به یې ماشوم لوبولم ځان به هېر و زه به یې ډاکټر له ځغلولم زه به یې رودشماتې نه پاکولم ما ته به یې ښکلې جامې چولې ما ته به یې لهو للو للو دا مور او پلار دی ما له یې بیا ښځه وکړه ما له یې واده وکړه او څنګه خوشحاله دا بل شان نظر دی رښتیا ووایه په دې نظر به تاسو چې د مور او پلار ته دې کتلي تاسې ده که نه ده اوس نه نیت وکړئ چې مور او پلار ته په دې نظر ګورئ که خیر وي ټول وایه انشاءالله په دې نظر ګورئ مور او پلار دا نظر به تا راکاږي ځان ته په دې نظر کې به تاله د حج او د عمرې ثواب خدای پاک درکوي په دې نظر به الله خوشحالېږي چې دا نظر د مور او پلار ته وکړو تا نه چې کم پیدا دی هغې به همدغه نظر تا ته کوي عالم ته چې ګورې په شوق ورته ګوره دا عالم دی ما ته کریمه خولې دا ملا صاحب دی ما بچو ته دین ښیي دا ملا صاحب دی ما ته ټول نصیحتونه کوي دا ملا صاحب دی ما ته واز کوي ما ته د خپل ښکلي پیغمبر خبرې ښیي د ما بچو ته ما ته قرآن ښیي ځان ته هېر دی او موږ ورته یاد یو په مقبره کې هم نصیحت په جمعه کې هم نصیحت د قرآن شریف هم راته ښیي په دې نظر ورته ګوره دا ملا صاحب غریب دا څومره بې کس او بې سوکه په دې کې خلک ورپسې کنځل او بدې وایي او دې موږ ته څومره ښکلي دین ښیي په دې نظر ګوره قسم په خدای په دې نظر کې د ثواب او اجر دی او دا نظر چې ورته کوې په دې نظر به د خدای ځان ته راکړي په دې نظر به د خدای جنت ته راکړي دا د خدای دپاره شو دا نظر د مور او پلار ته چې دا کم نظر کوې د ملا ته چې دا کم نظر کوې دا د خدای دپاره شو او قرآن شریف ته هم کې دغه نظر کوې او د خدای کتاب دی نازل کړی زما د هدایت دپاره دې کې د خدای خبرې دي زما د ښکلي رب خبرې قسم په خدای دې کې هم ثواب دی حتی که چې د شپې راپاسی دی د شپې زه پرېږدم ملا صاحب خو لوی سړی دی مور او پلار خو ستا دپاره لوی خلک دي قرآن خو لوی دی چې د ستورو ته وګورئ د ستورو ته او د شپې راپاسی دی یا څنګه ښکلي ستوري دي دا رب به مې څونه ښکلي وي څومره لوی ستوري دي چې زما د رب به څونه قدرتونه ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل لآیات لأولی الالباب واه واه زما په خدای قسم الله به خوشحالي قسم مې راته وخوړ اسمان ته وګوره الله څومره ښکلی اسمان او څومره لوی او بې ستنو چې زما رب به څونه د لوی طاقت خاوند دی دا د خدای په طاقت په مقابله کې د ماشو د میږو برابر نه د خدای قدرتونه راوله ځان ته د خدای طاقتونه ځان ته راوله او خپل مبارک پیغمبر را مخکې کا چې د دین دپاره څونه تکلیفونه تېر کړي ما څو کړل هغه دین دپاره ما ته خو یې ویلي چې حج له لاړ شه او چې څوک حج له لاړ نه نو خوښه یې ده که د یهودیانو سب کې پاسې او که د عیسایانو او چې د چا فرض نو دا هر څه دا سوچ او فکر د ثواب دی نو زما رونو خبر رانه اوږده شوه خو دا به راته ووایم چې دا مهرباني وکړې چې په چا هم حج فرض دی په چا هم نو دا د حج د داخلو ورځې دي مهرباني وکړې دا مه وایه چې کال له به ځم کال له جون نه د مرګ څه پته لګي داخلې وکړې او چې په چا نه دی فرض بېوسه بېکسه دي نو ته بېوسه بېکسه رب نه دی رب بېوسه نه دی رب بېکسه نه دی ته بېماله رب بېماله نه دی دقسې ورته ووایه تهجد وکړې الله زه بېمال یم خو ته نه رب العالمین چې کله دا ځمکه آباده کړه او جوړه کړه نو الله ذوالجلال یو ملغلره پیدا کړه هغې ملغلرې ته الله پاک د
قهر په نظر وکتل، ویلې شوه. چې ویلې شوه اوبه ترې جوړې شوې، د اوبو د پاسه زګ راغی او چې دا ملغلره کله ویلې کېدله د الله په قهر د هغې نه یو لوخړه پورته شوه. هغه اوبه چې د ملغلرې نه جوړې شوې د الله د قهر په نظر هغې نه الله ځمکې جوړې کړې. هغه د اوبه دي، دا دریابونه ته الله جوړ کړل او په هغه اوبو چې کوم زګ راغی د هغې نه الله ځمکه جوړه کړه او چې کومه لوخړه ترې پورته شوه د هغې نه رب العالمین د اسمانونه جوړ کړل. دغه ملغلره کوم ځای پرته وه او دا زګ په کوم ځای لومبې راغی او د هغې نه خور شو، د مکې مکرمې ځمکه وه. هغه وخت کې خو ځمکه نه وه، خو الله پاک دا ملغلره دقه ځای کې ایښودی و چې د هغې نه زګ په دقه ځای د پاسه جوړ شو او د ځمکې بنیاد رب العالمین د دغه ځای نه کېښود په کوم ځای چې نن سبا بیت الله مبارک دی. فرشتې الله راولېږلې د بره نه ځمکې ته چې تاسو لاړ شئ ځمکې ته او الله پاک د فرشتو نه په دې مخ د ځمکه خدمت اخیسته. فرشتې چې ځمکې ته رالې الله ته سوال وکړو چې یا الله مونږ خو بره په اسمانونو کې وو نو ستا د عبادت لپاره یو کور و، بیت المعمور ورته وایي. مونږ به هغه بیت المعمور کې ستا بندګي کوله او عبادت به هم کوو، او ځمکې ته رالو نو مونږ په ځمکه کم ځای عبادت وکړو. مونږ له یو کور جوړ کا، یو کور راله راکړه چې مونږ په هغه کور کې ستا عبادت کوو. نبی علیہ السلام فرمایي چې بیت المعمور په اووم اسمان کې یو ځای دی او یا زره فرشتې روزانه په هغې کې د الله عبادت کوي. کمې فرشتې چې یو ځل په هغې کې د الله عبادت وکړو تر قیامته پورې د هغې نمبر نه راځي. دومره د الله فرشتې دوی چې د الله نه سوال وکړو چې په ځمکه مونږ له یو کور جوړ که، یو کور راکړه الله چې مونږ پکې ستا بندګي او عبادت وکړو. سنت نبیک و حبیبک محمد صلی الله علیه وسلم. خدای ستا په دین، ستا په اسلام، ستا د سنتو په اتباع زه پوره اقرار کوم. اللهم انا نسألک العفو والعافیه. خدایا اومې بخې عفو راته وکړي. ښکلې معنی ده خدای له بیمارو د مصیبتونو نه عافیت راکړي. ورپسې نوره دعا هم د دې په خطبه کې ده، دې لپاره یې وایم چې تاسو یاده کړي او ښایسته دعا هم ده چې الله زموږ دا دعا قبوله کړي. بیا چې حجر اسود ته کله ور مخامخ شي ورسېږي بیا به استلام کوي. دا یو چکر شو، مخامخ به ودرېږي، لاس به پورته کړي د سینې برابر، د اوږو برابر نه، بس د سینې برابر، او دې به ووایي بسم الله الله اکبر ولله الحمد والصلاة علی رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا یو چکر شو. بل چکر به ووایي چې حجر اسود له راشي بیا به لاس پورته کړي، دوه چکره شو.